دوستانو نن درته د دوه قسمه کسانو په اړه معلومات درکوم چې دوی کې اکثریت ډېر زیات په تشویش کې دي چې موږ ته به بیرته اماراتو ته راتګ اجازه رانه کړی شي. په دې کې یو هغه کسان دي چې یو کلنه ویزه لګولې ده او ورسره هغه کسان چې د سټمپ یا ټپې په تور خپل پاسپورټ تمدید کړی دی. نو دغو کسان زیات میسیجونه کوي چې موږ به همدا ویزه چې یو کلنه ویزه لګولې ده یا چې پاسپورټ باندې سټمپ لګولې دی دوی اندېښنه لري چې موږ به بیرته اماراتو ته پې لاړ شو که نه څوک چې وطن ته تللي دي یا څوک چې اماراتو کې دي د دې له ویرې دوی وطن ته ځي نه چې موږ ته به بیرته پرې راتګ اجازه رانه کړي. نو نن درته همدې باره کې معلومات درکوم. مخکې له دې نه چې موږ د ویډیو پیل کوو ستاسو واړو څخه غوښتنه کوم چې همدا ویډیو نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. تاسو پوهیږئ چې زه اکثر د ځینو غوښتنو نه کوم خو د دې وجه دا ده چې احمد ټایمز کومه مین فیسبوک پاڼه چې ده په هغې کې څه نه څه تخنیکي ستونزې راغلي دي هغې کې معلومات اکثریت کسانو ته نه رسیږي. نو همدې په وجه زه درنه غواړم چې دا ویډیو نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ چې تر څو دوی ته دا معلومات ورسیږي. را به شو خپلې موضوع ته. دوستانو اول هغو کسانو په اړه معلومات درکوم چې یو کلنه ویزه لګولې ده چې په تاسو کې کم کسان ویره لري چې وطن ته پې تګ راتګ موږ کولی شو که نه. که څه خو ما مخکې ویډیوګانو کې څو وارې درته ویلي دي چې په همده ویزه باندې تاسو تګ راتګ کولی شئ خو بیا هم تاسو کې اکثریت ملګري مانه د غوښتنه کوله چې آیا تاسو څوک لیدلی دي چې په همده ویزه باندې وطن ته تللي وي او بیرته امارات ته راغلي وي. نو دې په اړه ما د 2 ورځې کېږي چې یو پوسټ وکړو احمد ټایمز هیلپ سنټر په نامه ګروپ کې چې دې ویزه باندې کم څوک وطن ته تللي او بیرته راغلي دي که نه. تاسو سره د هغو ملګرو کمنټونه شریکوم دغه تاسو ګورئ. عابد شاه ستومان ورور کمنټ در سره شریکوم خو زما د اتاق والا راغلی دی. سید وایي خو بالکل کوم مشکل نشته راغلی. وزیر معصوم وایي خو زه په خپله راغلم هیڅ مشکل نه و وروره. دغسې د نور کمنټونه تاسو ګورئ. د کمنټونو خو تاسو ولیدل نو د دې نه به تاسو ته ثابته شوي وي چې په همدې ویزه باندې تګ راتګ کې کوم مشکل نشته. نو امید لرم چې ستاسو تشویش به لرې شوي وي. دویم هغه کسان چې پاسپورټ د سټم یا ټپې په ترو نوی کړی دی هغې په اړه ما هم پوسټ کړی و. صاحب منګل وایي خو زه راغلی یم د 6 په 10 تاریخ د دې ورور هم پاسپورټ د سټم په ترو نوی شوی و. امین مسافر زه هم راغلی یم احمد جانه افغان زه پرون راغلم څه مشکل نه و. کریم الله خاموش خو راغلی یم په 14 تاریخ مطلب پرون یادي. امین الله منګل هیڅ مشکل نشته زه وطن ته لاړم او بیرته راغلم په همدې تمدید ټپه باندې د 9 په 15 تاریخ. همت لالا وایي زما یو ملګری پرې لاړه او راغی خو دوبۍ ایرپورټ کې کېنولی ورته ویلي وو چې جعلي دې نوی کړی خو اخر کې پرېښوستو. داسې مشکل بعضو کسانو سره مخامخ شوي دي خو اخر کې دوی ته اجازه ورکړې ده. نور احمد شاه نوري وایي زما ورور 2 میاشتې مخکې پرې راغی. شریف الله شریف وایي خو زه راغلی یم د 4 په 2 تاریخ باندې او د نور کمنټونه هم دي. نو امید لرم چې دې ویډیو په کاتو سره به دغه کسان چې کم دې مشکل سره مخامخ دي د دوی څه نه څه تسلي شوي وي. څه نه څه ثبوتونه خو ما واړه درکړل نور څه ووایم که آینده کې څه بدلیږي نو هغه خو زموږ په وس کې نه دي. شاید تاسو کې ځینې کسانو چې د سټمپ په ذریعه پاسپورټونه نوي کړي دوی سره دا پوښتنه هم وي چې موږ پې ویزې لګولی شو او که نه به درته ووایم بعضې کسانو ویزې پې شوي دي خو اکثریت نه پې کېږي. ښه به دا چې تاسو سټیکر ولګوئ. سمه ده. نور زه غواړم دننه په همدې ځای اجازه خو خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.